شیخ صاحب پوښتنه مې دا ده چې زه ډېر په تکلیف یم، داسې سوچونه او فکرونه راته پیدا کېږي چې زه پر ایمان بیریږم، زه څه وکړم؟ یو صحابي راغلی نبی علیه السلام ته شکایت وکړي، ویل یا رسول الله داسې فکرونه را سره پیدا کېږي، لأن أكون حمم أحب إلي من أن أتكلم به. ویل یا رسول الله داسې فکرونه او سوچونه را سره پیدا کېږي چې زه تور سکروټه سمه، تورې ایرې سمه، یعنی وسوځمه، دا مې خوښه ده تر دې چې دا خپل سوچونه بیان کړم، یعنې دومره خطرناکه سوچونه دي. نبی علیه السلام ورته وویل ول داسې سوچونه او فکرونه پیدا کېږي؟ ول فذلک عین الایمان، ول دا عین ایمان دی. نو د چا سره چې دا سوچونه او فکرونه پیدا کېږي په دې خفه کېږي نه، دا د خوشحالۍ خبره ده، دا د دې علامه ده چې د په سینه کې ایمان موجود دی. ځکه غل و هغه کور ته ځي په کم کور کې چې طلا پرته وي، چې په کم کور کې طلا نه وي خاورې غل ورځي نو ستا په سینه کې ایمان دی، ځکه شیطان کوشش کوي چې تا ته فکرونه واچوي. علي قاري صاحب رحمه الله په مرقات د مشکات په شرح کې د دې حدیث شریف په تشریح کې لیکلي دي چې چاته داسې فکرونه پیدا کېږي، دغه آیات کریمه هم د دعا هم ده. دا دی وایي رب اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان يحضرون. دا په سورة المؤمنون کې راځي، د سورة المؤمنون آیات دی رب اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان يحضرون. د دې آیات کریمه ورد کوه، الله جل شانه به د دې مشکل خلاص کړي.